په دې کې یو بل شی سنت دی، نکاح تړل او واده کول. دام په دې میاشت کې یو مستحب او سنت طریقه ده. د بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نکاح په دې میاشت کې شوی او واده په دې میاشت کې شوی. او عربو به وي د شوال په میاشت کې دا چې څوک واده کوي او نکاح کوي وي دا سپیره وي. زمونږ په دې وطن کې پخوا دا رواج و، وی دوه اخترونو کې به نکاح نه تړئ او په دوه اخترونو کې به واده نه کوې، وی دا سپیره وي سپیره. دا زمونږ د ښځو یو رواج او زمونږ د خلکو به دا سپیره وي. ګوره دا اوس نه ده، دا د حضور پاک د زمانې نه دا خبره را روانه وه. نو عایشه بیبي فرمایي هغې قصدن وایي زما نکاح په دې میاشت کې شوې ده او زما واده چې دا رسم او دا رواج ختم شي. عایشه بیبي څه فرمایي؟ وی خلک وایي چې د شوال په میاشت کې چا نکاح وکړه او واده وکړه نو دا سپیره وي سپیره. وی زما نکاح په دې میاشت کې شوې ده او واده وی زما نه بختوره ښځه بله څوک ده چې څوک د رسول الله مبارک په نکاح کې وي. او حضور پاک فرمایلي د عایشې بیبي ته وی ته زما په دنیا کې هم بیبي یې او په آخرت کې به هم زما بیبي یې. حضور پاک بالکل بیماری و آخري عبدالرحمن د دې ورورو هغه راننوت. عایشه بیبي فرمایي په بخاري مسلم په ډېرو کتابونو کې دا حدیث دی. وی رسول الله مبارک زما دې سینې ته ډډه والی وه، تکلیف و د بیمارۍ تبه یې وه سخته ده ګرمه تبه. وی چې زما ورور راننوت عبدالرحمن نه هغه لاس کې مسواک و. نو حضور پاک هغه مسواک ته ډېر په شوق وکتل. وی زه پرې پوه شوم چې مسواک کیړه کېږي. ما وی د الله رسوله مسواک ته شوق کېږي؟ وی دا سر مبارک یې داسې وړقم نعم چې نو ما د ورور نه راواغېشت. وی چې مې راواغېشته نو هغه کلک و. ما ورته وی الینه لکه یا رسول الله، د الله رسوله لږ یې پوس کم درته چې نرم شي، سر مبارک یې وړقم چې او. نو ما هغه مسواک راواغېشته نو په غاښونو کې مې ښه وچقاو، غاښونه مې پکې ښودل او زورونه مې ولا ورکړل نو پوس مې کړ. نو حضور پاک له مې ورکړ. وی داسې ښکلې مسواک یې ومږه چې په ژوند کې داسې ښایسته مسواک چاته نه ومږلی. نو یې بیا ما له راکړه. نو یې ما زر ما وی دا خو د حضور پاک د لاړو مبارکو لړلی شوی مسواک دی. نو ما زر په خپله خوله کې وواو او ما ومږه چې د هغې مبارکې لاړې دی پې زما مږلی شوی هغوی ومږه چې ما وله پوس کړه، د هغوی هغه مږلی شوی ما ومږه او دې کې د حضور پاک روح مبارک لاړ پرواز دی. نو یې زما نه بختوره ښځه بله کوم ده چې اخر وخت کې زما د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړې او زما په کوټه کې د حضور پاک نه ساه وتې ده او زما سینې ته یې ډډه والې وه چې د دواړو جهانو مبارک سردار د دنیا نه لا او بیا زما په کوټه کې دفن شوی دی. وی زه څونه خوش قسمته ښه دی. وی زما نکاح د رکوټې اختر په میاشت کې شوی ده واده. نو دا خلک ورته ولې سپیره وایي؟ د دې وجې نه زموږ علما وایي چې که تاسو نکاح تړئ او که واده کوئ نو د رکوټې اختر میاشت کې وکړئ. د حضور پاک د دغې سنتو تابعداري به راشي. د عایشې بیبي